د ټاپور ولسوالۍ او د خونانو بازار ته ژوند څنګه روان دی؟ ژوند الحمدلله تر دې دمه خو ښه روان دی او باقي به خدای خیر کړي. دا خو یو ته چې په تا باندې مې زړه درغلی ګینې زموږ خو په خپل کلي کې بلا ښکلي دي چې په هلمند کې د خلکو سره د ژوند څنګه دی؟ الحمدلله ټول پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، هغوی هم پښتانه دي. سیناکا شی موږ نه لرو ځکه چې هغوی هم په پښتو سر ورکوي د چا خبره او موږ هم دغسې چې په دې هوټل کې سره څومره کسان مصروفه دي؟ خیر ورکوم غالبا استاد ته ورکوو 350 تر 400 پورې ورځو پورې او شاګردان ته ورکوو 110 یو نیم سل. دا 10-12 کاله کېږي. که اتفاق وکړي، اتحاد وکړي، یو د بل سره هماهنګ شي، غریب ولس ته موږ چې دوی ته کارونه وشي، سړکونه ورته جوړ شي، ولې ورته جوړې شي، بس هم په دې باندې د دنیا هغه زندګۍ ژوند برابرېږي. څه کار بس دغه غریبي ده کوي ورو کاروبار هم دغسې ناسي بس کورونه راپقاړې دي بس کاروبار نه بازار نه ټول دغسې ناسي شل په شله ناسي د الله دا السلام علیکم. د ودان ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو راغلی د ټاپور ولسوالۍ او د خونانو بازار ته. د خونانو په بازار کې به دلته د دې ځای د خلکو سره د دوی پر ژوند باندې خبرې کوو. نو له موږ سره اوسئ. درنو لیدونکو نو یو درې ځوانان دلته ناست دي خواله رالم د دوی نه به پوښتنې کوو. ستړی مه شئ وروره. خیر اوسې تاسو ستړي مه شئ. خیر راغلی زموږ بازار ته. خیر سې نوم دی؟ نوم مې خلیل الله صافی. خلیل الله صافی دا راته وایي چې دلته څه کار کوي؟ کوم څه چکر ته وایي بس همداسې چکر ته راولي د مازدیګرۍ لږ خوندوري بس په چکر راشو وګرځو راوګرځو. ډېر ځوانان دلته چکر ته راوځي مازدیګر کې که نه؟ د ټاپور بازار له ولې خلک نه ځي؟ هغه بازار داسې دی چې هغه داسې مستقیمه نه دی، ورکوټی دی او دا بازار چې دی دا لږ پراخه دی، اوږد دی، نو په دغې خاطر باندې خلک دلته راځي او هوټل هم دلته هوټل هم نشته دی او زیاتره ځوانان د خونانو بازار مینهوال دي. مینهوال دا راته ووایه چې کار څه کوي؟ کار والا هم بس مکتب هم خلاص کړی دی او بېکاره ګرځو بس. موږ پانتون ته په دغه کې که نه پانتون ته نظر کویم انشاءالله چې ویم. ژوند څنګه روان دی؟ ژوند الحمدلله تر دې دمه خو ښه روان دی او باقي به خدای خیر کړي. باقي به خدای خیر کړي که نه؟ دا راته ووایه چې زموږ ډېر لیدونکي دي ګوري که نه؟ کومه بیت ټپه ټوقه څه شی به راته وایي؟ والا زه به تا ته څه ووایم چې چیه ته یاد یې که نه؟ زه به تا ته زه یو ټاپه ماپه به ووایم. دا خو یو ته چې په تا باندې مې زړه درغلی ګینې زموږ خو په خپل کلي کې بلا ښکلي دي. ډېر ښه، ډېره زیاته مننه. څه ستړی مه شې ورور. الله دې وبخښه مننه. ستا نوم؟ انعام الله. امام الله. ته څنګه دې ملګري سره چکر ته راغلی که نه؟ او چکر ته راغلي. ته خو به څه کار نه کوې؟ نه کار نشته دی، همداسې بېوزګاره ګرځو. دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی؟ والله ژوند ښه دی، ګزاره کوي. ډېر بد نه دی؟ ښه. د ژوند کومه خاطره لري؟ یاره تر دې دمه خو نشته دی. په افغانستان کې تاسو اوسه پورې د ژوند خاطره نشته؟ ډېره زیاته مننه. په درنو لیدونکو نو راغلم دلته یو هوټل والا خواله. وروره سلام وشي. خیر اوسې مننه. نوم دی؟ بخیر اوسې. شفیق الله دلسوز. شفیق الله دلسوز. دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی؟ شکر دی، ښه دی، ښه ښایسته روان دی. شکر دی. ګزاره کېږي؟ شکر دی، ګزاره کېږي. هوټل د اوس جوړ کړی دی که نه مخکې نه؟ یاره کېږي دغه کال شاوخوا کېږي خو د مخکې نه هم دوکانداري وه، د هماغه دکانداري وه، سبزي او کرانه دغه حساب کتاب. اوس هم شکر دی هوټل جوړ کړی دی او سبزي هم ورسره شته دی. شکر دی. نو دا راته ووایه چې په دې هوټل کې سره څومره کسان مصروفه دي؟ یاره غالبا دغه 5-6 کسان مصروفه دي راسره، هم تر د استاد مشرو د شاګردانو پورې ټول 6 نفر. 6 کسان مطلب تاسو پورې؟ شکر. 6 نفر سره حساب. څومره معاشونه ورته ورکوي؟ استاد ته څومره معاش ورکوي؟ د نورو شاګردانو ته څومره معاش ورکوي؟
خیر ورکوو غالبا استاد ته ورکوو 350 تر 400 پورې ورځ پورې او شاګردان ته ورکوو 110 یو نیم ساعت. دا ماشونه د ورځې خبره ده که څنګه؟ د ورځ خبره ده، روزانه دغه معاش ده او روزانه ورته ورکوو. نه چې کله ورځ خیر ډېره ورکوو چې کومه ورځ خراب وي لږ ورکوو. نه دا معاش ده او هغې نه به ایسته لکه زما خپل دغه ده نو ورځ ته ګورم هغه شام سره زه بیا لاسړم کومک په حساب باندې. ډېره زیاتمن شي. وروره ته ستړی مشه. سلام مینه درنه خولتا ده بیا ستا د چینل لیدونکو ته. نوم دی عادل ملکزی. عادل ملکزی دا راته ووایه چې په څه کار مصروف یې؟ محصل یم په پوهنتون کې. دلته محصل یې که بل کوم ولایت؟ په هلمند ولایت. ماشاءالله دومره لرې. بس دغه مې د خوښې انتخاب مې دغه ځای. او هلته کوم پوهنځي کې؟ انجینري پوهنځی. مطلب ته یو راتلونکی انجینر یې زمونږ انشاءالله الله دې. څومره وخت وشو؟ تقریبا یو سمیستر وشو. اوس وستلی نو؟ بس وستلی یم یو سمیستر وشو. دا راته ووایه چې په هلمند کې د خلکو سره د ژوند څنګه دی؟ الحمدلله ښه دی دردېدم. اول ځل تګ او پردي ولایت ته او بیا پردي ولایت خو نه زموږ خپل ولایت دی خیر خو لږ زموږ نه لرې دی که نه؟ دغسې ده. نو څه درته داسې ناشنا و چې تا اول ځل هغې سره مخامخ شولې؟ الحمدلله ټول پښتانه دي، موږ هم پښتانه یو، هغې هم پښتانه دي. داسې ناشنا شی موږ نه لیدل ځکه چې هغې هم په پښتو سر ورکوي د چا خبره او موږ هم دغسې یوه خبره ده، یوه ټولنه ده، یو افغانستان ټول زموږ او ستاسې غوندې خلک دي دغسې. دا راته ووایه چې د محصلۍ ژوند دې اوس څنګه روان دی؟ الحمدلله ښه روان دی، خوشحاله یم. اوس په رخصت راغلی که څنګه؟ او رخصت دی. ډېره زیاته مننه او تا ته ښه وخت. مننه ستا چې موږ له دې وخوړو. مشره ته ستړی مشه. السلام علیکم په خیر راغلی. نوم دی؟ نوم مې بخت الله. د کوم ځای اوسېدونکی؟ د کیماګان کې اوسېږم او یم د دیوز. د دیوز کې دا راته ووایه چې څه کار کوي؟ بس دغه غریبي ده کوي ورو کاروبار هم دغسې ناسي بس کور کورونه راپکاړی دی بس کاروبار هم بازار نه ټول دغسې ناسي شل په شله ناسي د الله دا څه شي کار کوي؟ بس د انګرۍ کار کوو کاروبارونه نشل شي وکړو کاروبارونه ناسي پلار مې دغه د 14 کسه کور مو بس څلور درې مې زامن دي یو ځای مو ناسي بېروزګاره ناسي کاروبارونه نشته. راته چې ژوند څنګه روان دی؟ ژوند الله دې د دې نه پته نه راولي که داسې حالات په خپله باندې ژوند خرابېږي. زمونږ ډېر لیدونکي دې ګوري څه پیغام ورکړي؟ بس ټول زمونږ دا د افغانان ټول چې دي زمونږ د ماشومان ته دغه څوک د بې تعلیمۍ نه چې پاتې دي مجبورې پاتې دي څوک چې دي بېروزګاري چې کوي د بېروزګاري نشه په خپله باندې خورني یو څوک چې نه په خپله باندې به خرابېږي چې روزګار یې برابر هېڅ څوک هم څوک به تعلیم وکړي څوک به دیني سبق وایي څوک به خپل کاروبار روان کړي. ډېره زیاته مننه. وروره ستړی مشه. نوم دی؟ حمایت هم. حمایت دا راته ووایه چې ډېر ماشاءالله ښه دوکان دې جوړ کړی دی که نه؟ ژوند څنګه روان دی؟ ښه روان دی ماشاءالله. مطلب یو 4000 5000 روپۍ ورځ دوکانداري کوي؟ او دغه 3,500 5,000 پورې کېږي. دا راته ووایه چې د دې نه د مخکې بل کار کوو که نه د وخت نه هم دا کار کوي؟ نه د وخت نه هم دا کار کوو، سبزۍ کار دی. څومره وخت؟ دغه 10-12 کاله کېږي. مطلب تا نه مشرانو ته اوس تا ته پاتې دي؟ او مخکې مشران که اوس موږ ته پاتې دي. دا راته ووایه چې زموږ ډېر لیدونکي دې ګوري که نه کم بیت ټپه ټوقه څه شی به راته وړاندې؟ ډېره نه وایي چې د ژوند یوه خاطره دې راته ووایي. یاره خاطرې مې ذهن له نه راځي. مطلب هېڅ هم داسې نشته دی. ډېره زیاته مننه. بابا ستړی مه شې. السلام علیکم. ته ستړی مه شې. جوړ قلم. نوم دی؟ نوم مې حبیب رحمان. حبیب رحمان. بابا د کوم ځای؟ څپرې د کلي. څپرې نه دلته ولسوالۍ وټاپور د ولسوالۍ څپرې کلي. څپرې نه خو ډېر مزل دی دلته مو اوسېږې که نه همداسې راکوز شوې؟ یاره سړک شته څه کچا سړک شته دی د هغې باندې ګاډي ماډي ځي بس هغې باندې کې راکوز شوي. ښه دا راته ووایه چې ژوند څنګه روان دی؟ یاره ښه دی الحمدلله ګزاره کېږي چې ګزارې والا ژوند دی. دلته څه کار دی که همداسې راکوز شوې؟ یاره راکوزېږو نو دا زمونږ بازار دی که نه زمونږ د کلی بر دی غرونو کې خو بازارونه همدا دي چې غسرې ته بازار ته هلته کله وځو کله چې دلته هغه زمونږ ضرورتونو پسې راکته کېږو چې هغه دلته پیدا کېږي بیا بازار ته هم نه ځو چې نه پیدا کېږي بیا چې غسرې بازار ته وځو نو همدغه د دې ځای نه زمونږ دغه بازار همدا دی او کلی هم بر دی
دا راته وایه چې زمونږ ډېر لیدونکي دې ګوري څه پیغام ورکړي یاره پیغام خدا دی چې دا غریب ولس دی او دی ته وایم چې اتفاق وکړي اتحاد وکړي یو له بل سره هماهنګ شي د هغه میلمنو سره چې راځي او دلته ستاسو دپاره ستاسو د خیر خواهي غواړي هغه ولي او کم کارونو مارونو کې چې تاسو سره دغه غواړي څومره چې ستاسو وس هغې سره هماهنګ شي او یو د بل سره همکار شي د غریب ولس دی موږ چې دی ته کارونه وشي سړکونه ورته جوړ شي ولي ورته جوړ شي بس هم په دې باندې د دنیا هغه زندګۍ ژوند برابرېږي او دغه ټول د 50 کاله 80 کاله انقلاب ځپلی ولس دی د افغانستان نو دی ته زه وایم چې بس د میلمنو سره د میلمنو رویه وکړئ او خپل ځان کې یو د بل سره متفق شي یو ورونه شي ځکه الله قرآن کریم کې فرمایي چې تاسو یو لکه ستاسو منځ کې ډېر اختلافات چې بیا کله دغه شولی الله د باندې نعمت او رحمت وکړه نو یو ورونه جوړ شولی نو زموږ دین چې دی اسلام دا د یو ورورولۍ او د یو وحدت لکه د یو بدن مثال لري لکه څنګه چې یو بدن ګوته خوږېږي ټول بدن خوږېږي داسې موږ د ټولو ګاونډیانو سره او د هغه خلکو سره چې هغه زموږ په ملک باندې په موږ په د غریب ولس خپوي د هغې سره موږ هر قسم همکارۍ ته تیار یو ډېره زیاته مننه به انشاءالله درنو لیدونکو نو دغه وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې د وټپور ولسوالۍ په خونانو بازار کې م لرله نو تر بلې خپرونې بیا یې ماله راکړئ اجازت د خدای په امان